د وطن د دغه فصلونو په اړوند که راسره وغږېږي سږکال فصلونه څنګه دي؟ والله انا خدا ماشاءالله وګوره بیخي داسې کشک او پش کې روان دي او ډېر ګلونه مروره راختلي دي وروره ډېر ښه موسم او ډېر ښه فضا ده دغسې اراده مې دا ده چې مثال د ما ذوالقعده نه مې ځوم خپل وطن ته ځم خپل وطن ته ځم خو قسمت وایه نن راغلی یم ډېرې کلیوالي ساحې ته دا ښایستونه ګورئ دا د وطن نظارې ګورئ دا جنتي ماحول ګورئ او دا پاڼې به سوری کوي او دغلته به دا کټ پروت وي وروره دغه دا خو ډېر یو داسې جنت هوا ده که نه ښه هوا ده روغه ده بل دلته دا داسې ده د کابل په مثال دا پسرلی ده اوس چېرته راغلی و؟ خس مو کړل او څومره دې وکړل؟ لږ ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لیدونکو زما ګل مینوالو ستړي مه شئ په خیر راغلی زه محراب ګل مخلص یم د عزیز ارمان سره یو ځای نن راغلی یم ډېرې کلیوالي ساحې ته دا ښایستونه ګورئ دا د وطن نظارې ګورئ دا جنتي ماحول ګورئ دا د افغانستان ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ ده درنو ملګرو دغه غرونه دغه رغونه دغه فصلونه او دا ښایستونه الله تعالی په افغانانو باندې لورولي دي تاسې دا کلیوالي ژوند وګورئ دا ښایستونه وګورئ په دغسې ځای کې چې ستا ژوند وي نو فکر وکړه په دې دنیا به جنتي یي که نه درنو ملګرو نن غواړم چې د خیوي ولسوالۍ اړوند د سرجل کلي او وتاوړو کلي دواړو کلیو کې خپرونه برابره کړو تر تاسې ورسوو دا کلیوالي خپرونه به جالبه په دې وي چې له ګڼ شمېر هیوادوالو سره خبرې اترې کوو او د دغه سیمې انځور راخلو درنو ملګرو راسره پاتې شئ دا ښایستونه هم وګورئ او دې تر څنګ زموږ له مشرانو سره خبرې اترې به هم وي هغو خبرې هم واورئ راسره سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لکه څرنګه چې ما درته یادونه کړې وه چې موږ به د دې کلي له مشرانو سره او همدارنګه ځوانانو سره خبرې اترې کوو دغه یو مشر روان او ما ته هم پته نه ده چې چېرته ځي خو له همده سره غږېږو سلام ستړی مو شي په خیر راغلی خیر اوسې الله دې اجر درکړي جوړې په خیر ډېره مننه نوم مبارک دی حاجي صاحب حاجي حضرت جان حاجي حضرت جان د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه کور مې د سرجل کې ده او زه ماجر یم پېښور کې مې یم ښه اوس پېښور کور د پېښور کې دی ماجر او څومره وخت کېږي چې دلته راغلی سرجل کلي ته اوس دا یو 2 ورځې کېږي 2 ورځې کېږي او اوس چېرته روان یې اوس بازار ته هغه ته ځم کامې ته ځې ښه ښه دغسې جنتي موسم او دغسې د وطن ښایسته هوا او دغه ساحه تا ته خوند درکوي دا خو ډېر یو داسې جنت هوا ده که نه ښه هوا ده روغه ده بل دلته دا داسې ده د کابل په مثال دا پسرلی ده که نه لکه حمل میاشت نوروز دغسې پسرلی ده دا داسې ښه وخت بلکل حاجي صاحب تا خو د مهاجرت ژوند هم تجربه کړی دی هلته هم ورغلی هغه ژوند هم لیدلی دی بېرته خپل وطن ته راغلی دلته کله چې په تورخم راوړې یو رقم د ملک احساسیت درته کېږي چې ولا زه خپل وطن ته راغلم ښایستونو ته راغلم په تورخم راواړم نو داسې وایم چې زه چېرته نه یم تللی لکه خپل کور کې چې یم دلته چې راوړم او کاته چې سړی لاړ شي نو خامخا لږ تفتیش ورسره شي یا داسې ده یا داسې ده او دې وطن ته خو چې تورخم نه راوړم لکه خپل کور چې کاله کې ناست یم دا ژوند زندګي که یوه ورځ تېروم که دوه که لس که شلي که میاشتې که کالي نه پوهېږم چې یوه ورځ تېره شوه خو ډېرې تېرې شوه بلکل ارادې دې څه دي حاجي صاحب چې کور ته به خپل وطن ته به راځئ که نه یو څه موده هلته پاتې کېږئ اراده مې دا ده چې مثال د ما ذوالقعده نه مې ځوم خپل وطن ته ځم خپل وطن ته ځم خو قسمت وایه چې موږ هلته اوس باندې او لکه ما خو درته چې ما ذوالقعده نه زه به خپل وطن یادوم خپل وطن ته به الله دې په خیر راوله حاجي صاحب د پخوانیو پرتله هغه وخت کې چې ستاسې د هلکتوب دور و او اوسني ځوانانو ترمنځ کوم فرق ویني و مخکې زمانه چې وه خوش خلک نه ګرځېدل اوس خوش هم ګرځي هر خیل ګرځي مخکې زمانه هر سړی په یو کار په روزګار و
خو لږ هغه زمانه چې وه مثال د سکون زمانه وه اوس د های زمانه ده چې ای روزي چېرته ده هلته د سکونت زمانه وه نه د روزۍ غم و نه چیز غم بېغمي زمانه وه اوس اندېښنې زمانه ده خدای دې خیر راواچي خدای دې ایمان نه خطا کړي امین امین او حاجي صاحب دغه د ودونو په اړه ورنه سره وغږېږي هغه وختونو کې ودونو اوسني ودونو رواجونو ترمنځ فرق راغلی که نه ډېر راغلی ده ډېر راغلی ده د هغه وخت ودونه و په مثال سم ودونه به ښځې به تلې راتلې اوس خو چټي موټرو کې منډې وه را منډې وه ها هو منډې بې قدرې و داسې موټر به اوس دغله وه داسې اوس دغله سره وجنګېدل مړ کېږي او که روغ راغله چې روغ راغلي او هغه خو سمه زمانه وه سم کار یو موږ ته هغه ښه ښکاري هغه ښه ښکاري نه هغه صادقه زمانه وه پاکه زمانه وه او تاسې غوندې پاک شخصیتونه پکې وو ستا خبره په دې زمانه کې به هم ښه خلک ومي بد خلک ومي خو دا ځینې رواجونه د ځوانانو چې اوسني دي دا موټر ځغلول یا ډېر شور ماشور جوړول دا یو څه بد دي الله تعالی دې وکړي چې دا زموږ له ټولنې لرې شي او یو پاکه ټولنه لکه سم کار شروع شي سم ژوند زندگی چې په موټرسایکل منډه کې او په موټر منډه کې دا خو جنګېدل دي سم روغ کار هر کار چې روغ وي هغه یې په شریعت برابر وي هغه ژوند زندگی ښه تېرېږي ډېره زیاته مننه او چې بل چیټي لب او لحد کوي هغه زندگی به خراب وي په هغه یو ساعت به خوشحاله شي خو جګه یې خوشحالي چې وخت تېر شي خفه به بالکل خفه به ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره که ما سره ځي خو راځه غرمه در باندې کوم بیا دې تر کامې پورې هم زه رسومه الله دې خیر درکړي په عزت او چې سلامت دې خدای ډېره مننه چې وخت مې نه ونیو وبخه خیر په مخ هم خوشحاله اوسې درنو ملګرو د حاجي صاحب خبرې مو واورېدې ډېرې ګل ګل خبرې راته وکړلې الله تعالی دې په عمر او په مال کې ورته برکت واچوي درنو ملګرو زموږ مشران زموږ قومي سپین ګیري هغه څه دي چې زموږ د قوم هغه ستنې دي دوی دي چې موږ یو که دوی نه وی نو موږ هېڅ وو درنو ملګرو زه ته زیاته مننه چې دغه ځانګړې مرکه له حاجي صاحب سره تاسې واورېده مخکې ورځو دا ښایستونه هم در باندې ګورو له ځوانانو سره خبرې اترې هم جریان لرو سلامونه ستړي مشه په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی چې دی مصطفی څومره ښایسته نوم دی او د پلار نوم دی حضرت نبی او دا دې څه کېږي دلته راشه دا مې ورور دی دا دې ورور دی څومره ښایسته دی ماشاءالله او څه شی کوي دا اوس څه ته راغلی و خس هم وکړل او څومره دې وکړل لږ دې کړي دي او غرمې پورې خو پوره کوئ انشاءالله چې که نه ښه هغه دې ورور دی د هغه څه نوم دی مرتضی مصطفی او سید نبی څومره ښایسته نومونه دي سبق وایي څویم صنف کې زه دریم صنف کې او صنف ته څه وخت ځې سهار ځې ته خو سهار دلته راغلی یې که نه هغه یې ځینې چوټي شو ښه د هغه ځینې رخصت شوي یاستئ بیا دلته راغلي یاستئ ښه مکتب کې دې څه زده کړي دي نه پښتو کتابونه دې زده کړي دي یو شعر درته یاد دی نعت درته یاد دی ترانه درته یاد ده چې صورت ووایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ماشاءالله جزاك الله څومره ښایسته دا دې څه وخت زده کړی و دا سبق مدرسه کې مې زده کړی هلته دې زده کړی و ماشاءالله ته خو ډېر تکړه یې ما ته خو دومره نه ښکاره کېدلې او مکتب کې څویم نمره یې دریم نمره یې او ته څویم نمره یې دا مکتب نه وایي ښه دا مکتب ته بوځه صحیح دی ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې چې خبرې دې راسره وکړي الله دې ژوندی لره ډېره مننه درنو ملګرو زموږ د راتلونکي نسل یو مثال تاسې وکتلو دلته که دومره ماشوم هم دی چې د خپل کور غم هم ورپه سر دی
خو بیا هم د اسلام سره د خپل درسونو سره د خپل مقدس دین سره دومره مینه لري چې ما ورته ویلې شعر راته ووایه ترانه راته ووایه هغه ویل چې دا راته نه دي زده خو زه به یو صورت درته ویم ډېر زیات خوشحاله یې کړم ځکه چې د افغانانو په خټه کې دا خیل شوې ده چې اسلامیت پکې د ماشومتوب نه وي تاسې دا ماشوم وګورئ دومره په وړه لهجه او په خوندوره لهجه څومره ښایسته صورت یې راته ویلې او ډېر خوند یې وکړو الله تعالی دې د دې په عمر کې برکت واچي الله تعالی دې د نیک عمله خپلو والدینو ته راستر کړي درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو دا کلیوالي ساحه هم در باندې ګورو او له ځوانانو سره خبرې اترې هم کوو راسره پاتې شئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لکه څرنګه چې یادونه موږ کړې وه چې د ښې ولسوالۍ د سرجل او همدارنګه د اتاوړ له کلیو له مشرانو او ځوانانو سره خبرې اترې لرو له ښه بخته اتاوړ ته راغلي وو په اتاوړ کې بیا له یو قومي مشر سره ناست یو له همده سره غږیږو راسره پاتې شئ سلام ستړی مو شئ خیر علی ښه یاستئ جوړ یاستئ ډېره مننه نوم مبارک دی ولس بیک ولس بیک د دې اتاوړ کلي اوسېدونکی بر اتاوړ کلي اوسېدونکی ښه ښایسته ځای کې دې ځان ته کټ اچولی دی دلته ملګري دوستان درته راځي که نه یوازې ناست ولا بس دغه مې اچولی چې دمې ممې له څوک ستړی یو راشي دلته کښېني یو پنجه دمه جوړه کړي بېرته لاړ شي ښه دمه ځای دې جوړ کړی دمه ځای دی او زما هم دی او نور خلک هم راځي یو پنجه دمه کوي او بیا ځي ښه ملګري چې هلته راځي تا ته خو به ستونزه نه جوړېږي چې یو راشي دوه راشي ځکه دا د سړک سر دی که نه ډېر ملګري به تا ته راځي اجره ته خېجوم اجره کې چای څکي ډوډۍ خوري اوبه خوري وروره هلته یې ورکوو که یو کس دوه کسه یي دغلته ناست وي ګپ لګوو لکه تا سره چې لګوو نور خلکو سره هم لګوو ښه ډېر ښه دی او اوس خو خیر سپرلی دی دومره دغه مرم بد نه لګېږي او یخ هم نه دی که هوا لږه ګرمه شي بیا څنګه کوئ بیا داسې دیره لرئ چې هلته ورشئ او دا پاڼې به سوری کوي او دغلته به دا کټ پروت وي وروره دغه دا خو ډېر کم دي که نه په دې ګزاره کېږي دغه زما خټ دوه کټه ځای دلته پوره اخلي ښه پکې خوشحاله مې هسې ښه مزېدار خوشحاله یم یخه هوا او ښه جګه ځای دی ښه خدای پاک دې همدغسې خوشحاله لره د وطن مننه کور ودان د وطن د دغه فصلونو په اړوند که راسره وغږېږي څه کال فصلونه څنګه دي ولا انا مو خدا ماشاءالله وګوره بیخي داسې کشک او پشکې روان دي او ډېر ګلونه مروره راختلي دي وروره ډېر ښه موسم او ډېر ښه فضا ده دغسې ښه تا خپله څه کرلي دي او غنم شوتلان وروره دغه شیان موږ هم کرلي او مالداري لري درې څلور دانې غواګانې لرم غواګانې لري شکر څوک دې ورته مقرر کړی که نه خپله ورته کار کوي کله کله خپله ور نور بس دغه لنډ دي وروره بس ریبو یې ورته اچوي ښه ما ویل که کوم مزدور ته ضرورت لري چې زه در سره شم کار در سره وکړو یاره ته همدغسې را سره یې دغه ډېره ده او مزدور که ضرورت لګېده پیدا به کوم بیا به ما ته زنګ ووایې انشاءالله صحیح دی انشاءالله ډېره مننه کور ودان په وروستیو کې خپلو هېوادوالو ته څه ویل لري یاره پروسو ته خو زه هېڅ هم نه لرم څه به ووایم اوس ډېره مننه موږ د قانون خلک د پروسو سره او د سیاست سره او د حکومتونو سره کار نه لرو د سره خوشحاله اوسئ نه زما هدف دا دی که خپلو هېوادوالو ته کوم نصیحت کول غواړي او یا هم څه ویل لري خو یار مهرباني وروره هېڅ هم نه لرم خوشحاله اوسئ او ډېره مننه کور دې ودان تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ سره اختلاط مو کوو ډېره مننه یو نړۍ مننه الله دې سلامت لره درنو ملګرو له قومي مشره مو خبرې واورېدلې په رښتیا هم جنتي وطن دی او د جنتي وطن په یو څنډه کې ژوند کوي دا ښایسته ژوند دی کلیوالي ژوند نو په ټوله نړۍ منل شوی ژوند دی راسره پاتې شئ د دې کلي ښایستونه او همدارنګه له ځوانانو سره زموږ خبرې اترې لا هم جریان دی
ته زیاته مننه درنو ملګرو وایي د دې سره خبرې خو وکړو بیا به خدای پاماني کوو صحیح دی سلام ستړی مو شو بخیر راغلی وعلیکم السلام خیر اوسې میرا ګل مخلص خلاقی قراری ده شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی اسلام ګل افغان اسلام ګل افغان خپرونې ګوري او ډېرې که لږې سناسه ګورو ورته سناسه ګوري زما خپرونې څنګه دي ټولنیزې خوندورې دي که نه ډېر خوندورې دي بېشکه ها او بس زمونږ هم ترې خوند الو ساعت دې ورسره تېري ساعت هم تېر یو کومه خپرونه در باندې خلک کېږي هغه خلک چې په عذابو خلک چې په عذابو هغه ډېر باندې نن تا په عذاب نه کوو هغه دي نو هغه بل ملګری هم راسره دی ګوره په عذابو دی ستاسو هم خوښه ده نه چې په عذابو نه اصل کې خبره ده چې ته پوهې تا خپرونې کتلې دا به څنګه په عذاب کړو ته زه به سره ټوکې کوم ته به راته خاندې دا خو نه کېږي نو خبره داسې ده چې زه ډېر زیات منندوی یم له تاسې څخه او هر هغه چا څخه چې موږ تعقیبوي موږ ته مینه راکوي او زموږ دغه خپرونې ساري کورې ودان الله دې دوی ونازوي بس زموږ هڅه هم همدا ده چې د خپلو هېوادوالو په شونډو باندې مسکا خوره کړو یو خوله مسکا ورکړو زموږ یوازینی هدف دا دی دا چې تر کومه پکې موږ بریالي یو دا قضاوت بیا زموږ هېوادوال ښه کولی شي ما خپلې خبرې هم ډېرې اوږدې کړلې د دې کلي اوسېدونکی بالکل ښه او څه کار روزګار کې فلحال کار روزګار نشته دی روزګار ګرځو روزګار ګرځئ ښه ولې روزګار ګرځئ کار پیدا که ځان ته که نه کار پیدا کوو چې پیدا شي چې که نه یو 1000 افغانۍ الوګان واخله بازار کې خرڅوه خدای پاک به پکې روزي درکوي بس لټنه کوو نه که پیدا شو بس اسره پې نه کوو ښه غریبي کې چا تراده شرم نه پټو دی مستو ښه او بس هر څه چې پیدا شي کوو یې ښه یعنې کې که اوس درته یو ریړۍ برابره کړم درته یم چې دغه ریړۍ باندې سبزي اچوه خرڅوئ نو ښه کار هم دی مزدوري هم پکې ده ستا به د کور چاره هم روانوي نو څنګه دی ښه خبره دې نه بده ښه خبره نشته ده خبرې کوي دې نه بده خبره نشته خبره نشته دی ښه نه که رښتیا درته یم که زه درته اخلم بیا به راسره واده کوې چې دا کار نه پرېږدم ډېره مننه زه پوهېږم چې ته غټو کارونو کې یا مخته به یې او هغه غواړې چې ډېرې پیسې چې چېرته یې هغه کار وکړي نو الله تعالی درته هماغسې کار درکړي چې څنګه ستا په زړه وي کور دې ودان چې راسره وي خبرې اترې دې راسره وکړلې په وروستیو کې زموږ هېوادوالو ته څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې مور پلار ته قدر عزت وکړي او نور تعلیم دې وکړي بالکل ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ چې راسره وي تاسو سره خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ درنو ملګرو زه ښه زیاته مننه له تاسو څخه هم چې راسره یاستئ او دغه برنامه تر پایه تاسې راسره ننداره کړله زه مهراب ګل مخلص عزیز ارمان او د ایډیټ په برخه کې نعیم جهان له تاسې اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ الله پاک